د جنرال خوشحال سادات تازه او مهم خبر. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ده. د بي بي سي پښتو ټلویزیون سره د جنرال صاحب خوشحال سادات د نننۍ مرکې څو مهم ټکي. زما دریځ روښانه دی، زه نور په هیڅ ډول افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړم. که هر څوک بیا افغانستان جګړې ته ټیر وهي یا د جګړې اور زیاتوي، هغه که زما ورور هم وي، پر ضد یې درېږم. ما ته دا مهمه نه ده چې واک یا قدرت د چا سره دی. ما ته فقط دا مهمه ده چې افغانستان آباد او افغانان خوشحاله وي. دا 40 کاله کېږي چې یو او بل نوم افغانان وژل کېږي او افغانستان په اور سوځېږي. افغان د ازله خپلواک او آزاد قوم دی. نور یو بل ته د غلامۍ پیغور مه ورکوئ. خپل هیواد د غلامۍ او اشغال په نامه یوې بلې جګړې ته مه ټېل وهئ. هیڅ افغان او پښتون د چا غلامي نشي کولی. نور خپل ورونه په دې نامه مه وژنئ. افغانستان د اوله یو آزاد هیواد دی. افغانانو په ډیرو آزادولو واخیستلو، تباه او برباد کړ. نور باید دا لړۍ ته د پای ټکی کېږدو. افغانستان آزاد و، آزاد دی او آزاد به وي. اوس یې وخت دی چې آزادولو پر ځای آباد کړو. ګرانو کتونکو، دا و د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.